السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله به یې. نن در سره ډیر د خفګان یو خبر شیر کوم. یو ځل بیا د ظلم حد وشو، یوه بله کاکۍ هم وجلې شوه. یو تره خپله ورېره په غوسه کې قتل کړه. که غواړئ چې پوره خبر شئ نو ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو، پېښور یکتوت تاڼه حدود کې یوه تره ورېره په ډېره بېرحمۍ توګه قتل کړې ده. دا څه هلته روان یو چې څه وخت مخکې یو پلار خپله د 7 ورځو ماشومه ووژله. نن تره راپاڅېدو او خپله ګلالۍ ورېره یې قتل کړه. دوستانو، دا کم حالات او ګراني چې په موږ راغلي ده ځکه چې دا زموږ د عملونو نتیجه ده. او اوس خو زمونږ زړونه دومره کلک شوي دي چې اوس واړه د 1 کال کاکۍ هم د خپل تره د لاسه قتل کیږي. دوستانو، زه خو څه نشم ویلی ځکه چې دومره ظلم به تر اوسه هیڅ چا نه وي کړي لکه موږ یې چې په خپلو لوریانو کوو او په خپلو ماشومانو یې کوو، ځکه چې د بل چا ماشوم هغه هم زموږ ماشوم دی، هغه هم زموږ بچی دی. نو الله دې رحم وکړي. تاسو زموږ د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ؟ خپل رای موږ سره په کمنټس کې ضرور شریکه کړئ. او که چا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم.